یو بیماری خطرناک ده په انسان کې چې هغه د انسان دپاره د لوی تبعې ذریعه ده چې هغې ته کبر او غرور وایي ځان لوی حسابول او بل انسان د ځان نه ښکته ګڼل ځان د لوی طاقت خاوند حسابول او نور خلقو ته سپک کتل د انسان ځان په دوکه کې اچولی دی دا ډېر لوی خطرناک جرم دی کم انسان چې په غرور او تکبر کې مبتلی دی د خلق هم بدی شي ظاهر کې خو خلق یریږي ته ظاهر کې خلق به قدر کوي عزت به کوي یریږي به ته او چې خواشي مړوي داسې فرعون دی وایي دا مونږ اورو په خپله مړه داسې فرعون دی چې لږ ته خواشي مړه دته ګوره دی وجود ته ګوره او د غټو غټو خبرو ته ګوره چې لږ ته خواشي مړه دته ګوره د غټو غټو خبرو ته ګوره او د مخ ته وګوره خاندي و پورې خلک سپک وته ګوري کائنات د الله ځمکه اسمانونه او چې کم فرشتي دي هغه هم ورته د ذلت په نظر ګوري سپک ورته ګوري او دا انسان په دنیا کې هم د خدای دشمن دی او په آخرت کې هم د خدای دشمن دی ولې د خدای دشمن دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکبریاء ردائی والعظمت ازاری حدیث قدسی دی وی قال اللہ عز وجل اللہ فرمائی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری چه لوی دا ذات او لوی دا شان دا زما جامه دا انسان دو جامی دی په خوابا عربو یو د ځان نه د کمیس په ځای تاوه هغې ته به ردا وي بل به د پرتوک په ځای تاوه هغې ته به ازار وي اوس هم چې څوک حج له ځي دا دوه صادره دی حرام ځان نه تاوی مونږ خلک کمیس اچو پرتوک اچو نو الله وایي چې الله خو دا جامې زمونږ محنم جامو ته محتاج دی نه زمونږ په شان جامه اچوي خو هغه د محاورې په بنیاد الکبریاء ردائی والعظمت ازاری چې لویی د شان د ذات د صفت دا زما جامه ده فمن نازعنی فی واحد منهما که چا ما سره په یوه جامه کې ځان دننه کو ما سره جګړه کوي ادخلته النار اور ته به ذلیله وردننه کم او یو بل حدیث دی په هغه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ذلیل او رسوا به کم دا سړی دې دې کې خو راځي ادخلته النار دا سړی به اور ته داخله کم اور ته به ومنډم او بل ځای کې فرمایي چې زما جامه کې ما سر څوک ځان را دننه کوي لویي کوي او کبر کوي زه به رسوا او ذلیله کوم د حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق مې څه واقعه درته شروع کړې وې او څو جمعې کې دی چې کله ماشوم او قرآن شریف کې الله فرمایي او درته زه ښیم چې د غرور او د تکبر څه نتیجه ده او د غرور او د تکبر په مقابله کې انسان چې ځان عاجزه کړي او کمزوري حساب کړي د هغې څه سیله ده دا دوه بوسورې نو حضرت ابراهیم علیه السلام ماشوم دی او خدای پوهه ورکړې ده الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین مونږ ته د مخکې نه پته ورده وجود مونږ ته معلومو د ده دا جون مونږ ته د ماشوموالي ته معلومو چې ده کې کمالات شته نه مونږ ورته نیغه لار د ماشوموالي نه ښودلې ده هدایت د پیغمبرۍ نښې د پیغمبرۍ اثار د هدایت رڼاګانې دا ما د ماشوموالي نه الله وي دړله کې اچولی دي سترګې چې وغړولې بت پرستي وه ټوله عراق علاقه کې پیدا شوی دی بابل ښار کې ټوله بت پرستی ده او کوکب پرستی ده څوک د ستورو عبادت کوي څوک د سپومې عبادت کوي څوک د نور عبادت کوي څوک لګیایي د بوتانو عبادت کوي او چې کم د زمانې بادشاه نمرود هغه ځان ته خدای وی هغه وی زره به ما خلکو به د هغه هم سجدې کولې چې سربار ته به ورغلل سجدې به یې ورته وکړلې او د هغه بوتان یې جوړ کړي واړه واړه په کورونو کې ساتلي په کورونو کې به د نمرود د هغه خپل بادشاه بوتانو ته سجدې کولې د هغه ډانچو ته څلور بادشاهان تیر شوي دي چې په ټوله دنیا د هغوی حکومت و دوه مسلمانان او دوه کافر
مسلمانانو کې یو حضرت سلیمان علیہ السلام او یو به مسلمانانو کې اسکندر ذوالقرنین دا بادشاہ او په کافرو کې یو نمرود و چې په ټوله دنیا حکومت و نمرود د فرعون هم په ټوله دنیا نو د نمرود هغه وخت چې څومره دنیا و په هغې حکومت او یو بل و بخت نصر بابلي د هغه په ټوله دنیا بادشاهي وه دا دوه کافران او دوه مسلمانان د په ټوله دنیا بادشاهي و خلقو به ورته رب وی خدای به یې ورته وي لکه فرعون چې څنګه د خدای دعوه کړې وه چې د خدای دعوه څوک کوي دا ډېر لوی کبر دی دا ډېر لوی غرور دی دی د خدای مقابله کې ځان ودرئ د خدای نشته زه خدای یم داسې وایي رب بل څوک نشته رب زه یم د ربوبیت دعوه کوي چې زه رب یم نو خلق دومره په کفر و شرک او جهالت کې پراتو چې انسان ته رب وی هغه انسان چې هغه د پلار نه پیدا دی هغه انسان چې د مور نه پیدا دی هغه انسان چې ناجوړه کېږي هغه انسان چې مري هغه انسان چې ډوډۍ ته محتاج دی جامې ته پردې ته محتاج دی بیماری تکلیف راځي هغه ته خدای وی نه رب هغه ذات دی چې هغه له مرګ نه راځي وحده لا شریک له هغه له شریک نشته د مونږ پروردګار یو دی شریک نه لري رب دی هغه له مرګ نه راځي هغه له بیماري نه راځي هغه له تکلیف نه راځي هغه له ګرمي یخني نه راځي هغه چا ته محتاج نه دی یو شي ته محتاج نه دی ټول مخلوق هغه ته محتاج دی رب دی ته وایي الحمدلله مونږ د هغه یو رب پروردګار رب العالمین عبادت کو چې په هېڅ صفت کې د هغه شریک نشته جون دا غلاس کې دی د انسان د مخلوق د پیری د ټولو فرشتو مرګ دا غلاس کې دی رزق دا غلاس کې دی روغ صحت مرض د دق رب العالمین په اختیار کې دی دل څوک نشته هغه وی زه رب یم چا به بوتانو ته سجدې کولې چا ستورو ته دی چې ماشوم سترګې وغړولې هو ما هذه التماثیل الذي کنتم لها عاکفون دا څه کوئ بوتانو ته مو ډډې والې دي او عبادتونه کوئ سار نما خامه پورې بوتانو ته سجدې کوي دا څه کوي نور او دا خو پرېوت دا ستاسو رب د عبادت وکړم د ده وکړم د ده وکړو دا سپومې چې پرېوته د ده عبادت وکړو د ته رب ووایو دا رب نه دی د ته نشو ویلی دا ستوري چې کله رڼې وي او کله غیب شي دوی ته موږ ربونه ووایو دا رب کیدی شي د ته سجدې لګوئ بېوقوف دا څه کوئ پلار آزر یا تاریخي کتابونو کې تاریخ وایي او قرآن شریف آزر ویلی دیس قال لی ابیه آزر علماء وی سو کو یوی تر دی یوی پلار خونا راجح قول داده چې دی پلار خپل نوم تاریخ و محب صنم د بوتانو سره مینه لرونکي ته وی او آزر دا غلقبو بهر کیف دواړه نومونه دي پلار ته نصیحت کو بابا دا څه کې هغه شي ته عبادت کې چې فایده هم نشي درکولی او تاوان هم نشي درکولی چې ته تیارېږي چې ماله بس تاوان راکړي ها دا تاوان پکې شته کې عبادت ته وکړې دوزخ ته به راده په برکت ځئ مور ته م وایه مور هم په بل دین ده قوم ته م وایه لګیا دی یو تم نصیحت کو بل تم نصیحت کوه په الله پاک ماشوموالي نه په زړه کې ورته هدایت اچولی دی پلار سره په جګړه دی مور سره په جګړه دی اخره کې پلار دمکي ورکړی قسم نشوې کور نه دی وباس او قسم نشوې لارجمنک سنګساروم دی پرېږدی م دی نه او کور نه دی وباسم بابا السلام علیکم کور نه وباسې دغه دی لاړم نه د پلار خو ډېر لوی مقام دی د پلار خو ډېره لویه مرتبه ده خو د خدای مقابله کې پلار نه علم خدای به علم تا نه علم بیا د خدای مقابله کې مور نه علم د خدای مقابله کې هېڅوک نه علم نه پلار علم نه مور علم بیا به یو الله علم د خدا الله دین درته دا څه کوي په خپل لاس وتراشې بیا سجدې ورته کوي عبادت ورته کوي دا عقل دی دا سوچ دی دا فکر دی بت پرستی قمقل سړی د بوتان عبادت کوي شرک مشرک سړی نه قمقل سړی بل نشته دی څوک هم چې شرک کوي دا په دنیا کې قمقل او بېوقوف انسان دی الله له شریک پیدا کړي څوک الله له شریک پیدا کړي بنده چې د خدای مخلوق ته الله پیدا کړی دا خدای له شریک پیدا کړي پیغمبر شریک پیدا کړي د پیغمبر امتی شریک پیدا کړي الله له نه 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 یو سیز دې زما رونو خدای دې زمونږ ایمان نصیب کړي او الله یې زمونږ د الله د وحدانیت د توحید سوچه عقیده نصیب وګرځولو لږ غوندې شرک هم راغی معمولي غوندې شرک هم راغی ټول عمر به دوزخ کې پروت بیا او بیا د هغې بخښنه نشته د زنا ګناه به راته خدای وبخي د قتل به هم راته خدای وبخي
دا ډاکې به هم راته الله معاف کړي، د الله وس کې هر څه شته کولی شي، بې قانونه به هم درته خدای معاف کړي. خو ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک چې چا وکړه بخښنه بالکل نشته دی. که دنیا کې توبه وویسته او معافي دې وویسته د شرک نه او د الله د ذات د توحید عقیده دې پیدا کړه، فبها ډېره ښه شوه. ورنه که مشرک لاړې بالکل اټل فیصله ده، دې کې تبدیلي شته دی نه. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک بالکل نه بخم. شرک نه علاوه نور ګناهونه قانون کې د هغې سزاګانې دي، خو که زه غواړم بخم به په ما څه نشته. خو شرک متعلقه ټل فیصله ده، بخښنه نشته. خدای دې دې وساتي. په دې الله ډېر خفه کېږي. د یو ښځې خاوند دی او دا خاوند چې بلې ښځې له ځي راځي، رښتیا وایه دا ښځه دا زغملی شي چې زما د خاوند دی بلې ښځې سره مینې؟ ځکه نه وایه زغملی شي. یو سړي ښځه ده او که د ښځه بل چا سره لاري، دې زغملی شي چې زما دا د ښځې بل چا سره لاري؟ نه. یو سړي نوکر دی او هغه بل چا له خدمت کوي، دې زغملی شي چې د بل چا خدمت دې وکړي؟ نه. یو سړی زوی دی او پلار پرېږدي او د بل چا سپلی جارو کوي او د بل چا اجرې جارو کوي، دې زغملی شي زوی زما یې ډوډۍ زما د بل ده دی؟ الله خدای به څنګه دا برداشت کړي؟ زه شریک نشم برداشت کولی، زما پټې دی بل څوک راشي تا سره زه شریکېږم، والله که یو مرله کې هم شریک زه برداشت کوم. نو الله به په دې کائناتو کې څوک شیطان له شریک څنګه برداشت کړي؟ سبحانه، الله پاک دی. شرک خلوی عیب دی، الله د هر عیب نه پاک دی. د رسول الله مبارک چې ټول دعوتو په مکه مکرمه کې د دیو چې الله یو د شریک نه لري. مدینه منوره کې دعوت، ټول دعوت هم دقه دی. نو ابراهیم علیه السلام ماشوموالي کې لګیا دی، چې لوی شو بیا لګیا دی. خیر هغه واقعات ډېر اوږده دي، زه درته چیده چیده یو څو جلکې درته ذکر کوم. اخره کې بادشاه پې خبر شو، بلکې بعضې علما لیکي چې پلار پوه شو چې که د بادشاه ته پته ولګېده سبا مونږ له سزا رانه کړي، چې ولې هغه ځان ته خدای وایي. نو پلار وله پخپله بوته او څوک وایي نه، بس ورنټ جاري شو، بادشاه ته مخکې لاړ او پیش شو چې زه یو الله منم او زه دویم خدای نه منم، یو الله دی. نمرود راوست، پلار ته وی دا الک دې دې وخت کې لاره کوټې دا بوز دته نصیحت کوه. او چې دې کله لوی شو اوس که دله سزا ورکوم خلک وایي ماشومان وژني، کله لوی شو پوه شو ټیک به شي، نه نو بیا زه پوه شه دی پوه شه. پلار به هم نصیحت کوم، مور به هغه به پلار ته نصیحت کوم، مور ته بابا د څه عبادت کوي. خیر واقعیت خو اوږده دي، خو د دوی یو غټه بوتخانه وه، په هغې کې به یو غټ لوی بوت په سر کې ولاړ و، نور دا واړه واړه بوتان به. نو دوی به میلې له تلل، کال کې به یو ځل مذهبي میله چته لګېده، دا ټول به ووتل بار ته. نو چې واپس به راغلل نو هغه لاول په دا بوتانو ته به مخې ته را خوراکونه میوې ښودې وې چې دا برکتي شي، نو رابلل نو هغه به بیا خوړل. دې میلې له تل ابراهیمه ته موږ سره نه دی میلې له انی سقیم، زما خو تاسو را لازه ټینشن کې پروت یم، دې نه غټه بیماري ولا شته، تاسو را لازه خو زه پریشانۍ کې پروت یم چې تاسو دونو مخلوق دا خشته خشته ښځې جینکۍ هلکان او سړي به دوزخ ته همیشه پرتي. زه نه ځم. دوی لاړل میلې له، ابراهیم علیه السلام یې راشه موقع ده، کور ته لاړه او تبر یې را په اوږه کړه او ورغې. تبر ته څه شی ټینګېږي چې ورغې، هغه د حال دروازې مروازې ټولې ټوټې ټوټې کړې، پې ورننوت. چې ورننوت اوس بوتان دي واړه او غټ بوټ پکې منځ کې ولاړ دی، باباجي غټ باباجي منځ کې ولاړ دی او دا واړه ولاړ دی او من کې منځ کې دا میوې پرتې دي. نو دی ورته وایي ما لکم لا تاکل، خوراک نه کوې؟ دا خو مخکې څیزونه پراته دي، دا نه خورې؟ اسه بوتان پسې پوهېږي، داسې هغه حجت قایم. بس ضرورت ته برګي ته یې ګوته کړه او ډزه وډوز یې شروع کړل. بوت خو په بلا پیسو کېږي، قیمتي شی دی، بلا خرچي پې کېږي او ډزه یې شروع کړل. چا له مری وهه او چا نه سټ وهه، ټولې ټوکړې ټوکړې کړل او په هغه میوو مې کې د هغوی هغه ټول هغه ډکرې ډکرې وروغورځول. هوښیار و الله وایي ماشوم مالک هوښیار و، تبر یې راواغېسته او دا غټ بوت په اوږه کې یې ویزان کړ. لا چې هغوی د اختر د میلې نه څنګه رالل او ورننوتل چې اوس به موږ میوې خورو، او به ټولې برکتي شوې، زموږ د خدایانو نظر به پرې لګېدلی. چې ورننوتل څنګه
هالته میوو پسې ټول خدایان ټکو سترې پراته دي ټوکړې ټوکړې پراته دي من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړی دي دا زموږ خدایان چا ټوټې کړی دي ماشاءالله دا دنه زوی غواړي ځان نشي بچ کولی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وین یستبهم الذباب شیئا وایي که مچ کېناست په یو بوت باندې او مچ د هغه نه شات سټي د پاسه پې پراتي مچ نه خپل سر نشي د سټلو نه بچ کولی تاله به خورې زویدله درکړي پرې خمارونو خفه کېږي ما اوس هم ډېر خلک زیارتونو سره زمونږ دا لوبې کوي یو زیارت ته راځي دا بادو بابا دی د بادو باسي له سړي نه بادو باسي دا بل زیارت دی دا د سترګو سپیشلیسټ دی چا سترګې خوږ دي دله به ځو خورې به رالو سترګو پورې مږو سترګې به جوړېږي دا بل چې دی دا د دردونو سپیشلیسټ دی ډګري په دې کې اخیستې ده دا خپې باندې درد دی دله به لاړ شي خوره به راوالي په خپو به ومږي خپې به جوړې شي الله اکبر دا زمونږ پخوا دغه دی کې باباجي نه به مونږ اورېدل خدای پاک دې وبخي او سوری شوه به دې مشرانو ته به یادي لالا پوښتو که سوری شوه و سوری شوه دا ظفر لالا ته پته سید رحمان حاجي صاحب ته نو چې ماشوم به ناجوړه نو هغه سوری شوه کې به دننه بار کوي په ده سوری شوی دی به جوړ شي سوری شوه مې هغې نه خو بشیر جان خرې که د هغه خانګو کې د خپو کې دننه بار کړ ناتخوان خو دی که نه رسول الله مبارک صفتونه خو کوي که نه خو شی به ورکوي دی ګوره خیراتي دا لوبې هم نه کوي هلته بل و دا ډب ورته وایي دا د کندې ته ډب وایي ډب هلته پخوا یو بل زیارت و ډولکۍ به پکې پروت و چې د چا تبه به وه به لاړ هلته ډولکۍ به یې غاړه کې واچه اوس خو شکر دی خلکو د دې علماو تقریرونه اورېدل نو لکه یو پټې خلک پوه شو علم راغی الحمدلله دعوت و تبلیغ د برکت نه خلکو ته ډېره فایده ورسېدلې شکر دی نو هغه ډولکۍ به یې راواخېسته غاړه کې به یې واچو تبه به یې ګډېده به وی به د ډب د غاړې لاله زیارت به یې یادو د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله او ډولکۍ به یې وو ډب به یې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله او چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله نو خدای ته وګوره تبې جنجال نه به د خدای خلاص ځای که زیارت به دې خلاص ځای ناپوهه خلک بیماری راوستون کې الله دی او بیماری لرې کون کې الله دی اسباب شته بالکل شته جسمانی اسباب مادیم شته روحانیم شته هغه دی چې کم د پیغمبر مبارک او صحابو نه ثابت دي جسمانی او مادی اسباب دارو درمل دي بالکل خدا به نه وي چې دارو جوړ کړم په دارو کې شفا به رب العالمین اچوي بالکل مادی اسباب شته پیغمبر مبارک د کلونجي صفت کړی دی کلونجي ورته وایي کالا دانم ورته وایي توره دانم ورته وایي کلونجي به یتیمانو سره خرڅېږي رسول الله مبارک فرمایي که د مرګ نه یا د بوډاپې نه په یو شي کې شفا وه په کلونجۍ کې به وه ما سوا د مرګ او د بوډاتوب نه د هر څیز دپاره شفا ده د حجامې صفت یې کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنا صفت رسول الله مبارک کړی دی نو دا دارو پیغمبر مبارک او صحابه استعمال کړی دي ظاهري اسباب دي خو عقیده به دا وی چې په دې کې شفا به څوک اچوي الله ماجي روحاني اسباب دمونه هم ثابت دي دم څه شی دی د قرآن د الفاظ د حدیثو الفاظ د الله نومونه داسې خشته چې معنی درست وي بالکل ته استعمالولی شي دمونو کې دام نشته چې کم صحیح معنا لري خیر دی که په حدیثو کې نیم استعمالولی شي دا دارو او علاج دی باندې د بدعاتو اطلاق هم نه کېږي خو چې یاره دارو خطرناکي زهریلی ابه نه استعمالی حرامي ابه نه استعمالی دم هم چې کم حرام دی او معنی غلطه ده او الفاظ غلط تی مفهوم غلط تی زهریله دی به نه استعماله سم دم استعمال کا پیغمبر مبارک په ځان هم دم اچولی دی او په صحابو یې هم اچولی دی او دغه رنګې په خپل نوساو حضرت حسن او په حضرت حسین یې هم اچولی دی ابراهیم علیه السلام هم په خپلو بچو اسماعیل علیه السلام او په اسحاق علیه السلام هم اچولی دی جبریل علیه السلام په رسول الله مبارک اچولی دی خو هغې کې دا لفظ دی چې باذن ربنا تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا
خوره مبارکه به د مدینې راواغشته او جبه مبارکه باندې به یې لاړې راخ کې د مریض په تندي به یې راخ کو څه به یې وې خوره د مدینې خوره کې عاجزي ده یوه خوره د مدینې په مدینه فرشتې ګرځېدلي دي قرآن پې د پاسه نازل دی رسول الله مبارک پې ګرځېدلی دی مبارکه خوره ده د مدینې منورې او لاړه د رسول الله مبارک د مریض په تندي به راخ کا چې لیشفي سقیمنا بیمار به مو جوړ شي خو باذن ربنا د چا په حکم به جوړېږي دا نه چې ته مې خلاص کړې ته به د جنجاله چې به جنجال نه بل زیارت بابا نیکان اولیاء د هغې قبرونو له تلل بلکل ثابت دي ښه خبره ده چې زه څه لپاره لاړ شئ د هغې انیکي ځان ته رامخکې کوي چې دا ډېر لوی بزرګ انسان و دا ډېر لوی نیک سړی و دا دې ګوره خلک راځي د ده زیارت له یاره که داسې نیکي ما وکړه او اخرت به ځان ته رامخکې کې چې دی خو د خدای نه یېرېده اخرت نه یېرېده د ټول نیکي کړې ده دا دی څومره لوی نیک سړی او بیا هم د مرګ نه بچته شو دی مرګ له لاړ دا څومره لوی عاشق و څومره لوی نیک سړی و بزرګ سړی و عالم سړی و قرآن خوان سړی و روجهدار سړی و مرګ نه دیم پاتې نه شو زه به هم د مرګ نه پاتې نه شم نو اخرت به ځان ته رایاد کې نو په صحیح طریقه خو که ته دا کې چې د هغې نه خاورې رالی او په ځان باندې مږې او کاڼې رالی او په ژبه یې مږې او د هغې له د مالګې رالی او هغه سټې نو دا په شریعت کې زمارونو بالکل نشته دې نه به ځان ساتې او که دا وی چې دا به رانه تبه نو دا غریب چې وفات شوی دا نیک انسان نو د ځان د تبې نه بچ کړی دی په خپله په ده خو په ژوند کې به خامخا د کونډو بیماري راغلي په ده به خامخا د سترګو راغلي په ده به خامخا د خولې راغلي په ده به خامخا د سترګو راغلي په ده به خامخا د پښو دردونه په ده به خامخا تبه راغلي نو چې ځان نشي بچ کولی تا به څه بچ کړي او جمدې خو دعا به درته وکړي که نه چې نمدي انسان له لاړ شي او نیک سړي له لاړ شي یو عالم له لاړ شي دعا به درله وکړي نو روحاني اسباب هم شته خو دا چې دې زیارت دا تبې والا دی تبه جوړی او دا بچو والا دی بچي ورکوي او دا چې له چا ښځه ني ده له لاړ شي که نه بس چې راځي جینۍ به در پسې لیونی را روانوي دا ټولې غلطې خبرې دي دا د شریعت خلاف دی رزق د چا لاس کې دی د الله ٹھیک شو خبره جون د چا لاس کې دی بچی د چا لاس کې دی روغ صحت د چا لاس کې دی بیماری د چا لاس کې ده جون د مرګ د چا لاس کې دی دا به زمونږ عقیده اسباب به استعمالو ډاکټر لا دم درود وغیره خدا به نه وی چې دی جوړ کړم وی بچا جوړ کړم رب العالمین جوړ کړم خلک چې ځي زیارت ته په دې نیت دی چې دغه زیارت به دا به چې ورلم بس زه دې زیارت مې جوړی او زیارت خوره مې جوړی نه 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 خورې تا نشي جوړول د مدینې خورې سره زیارت خوره مې حسابوه هم د رسول الله مبارک لاړې مبارکې ورسره یو ځای شوي بهر کې زمارونو نو هغه چې دا ټولې چې دوی رالل اوهو داسې شوي دي نمرود ته اطلاع ورسېدل هغه راغی دا چا کړي دي دا زمونږ خدایان دا چا خدای ته به څوک کنځل وکړي خفه کېږي که نه خفه کېږي دا چا کړي دي یاره سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم یو هلک چې زمونږ دا خدای ډېر په بدو یادې ابراهیم یې نوم دا هم هغه کړی ویرای ولې دا خو ماشوموالي کې م راغلی و خو دته ما صبر کړی و اوس راولې ټول خلک راغونډ کې چې زه سزا ورکړم دته پته وسولېږي دنیا د بادشاه ډر ولا محل کې راغونډه کړل او ابراهیم علیه السلام یې م راوستو او دا شاهي ګرجه وه د دوی دا ګرجه نه دا څه وته مندر دا غټ مندر چې بوټ بوټ چې پکې و چې څنګه راوسته نو ورته څه ابراهیم علیه السلام ته وایي زموږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې انت فعلت هذا دا زموږ خدایانو سره تا کړې ابراهیم علیه السلام ورته وایي وسله ټوپک چې چا سره خو مړی هغه کوي تماچه چې چا سره برآمد شوه خو مړی هغه کوي نو تبرګي دا غلوی بابا په غاړه کې پروت دی او ما والدي بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون بابا جی ته تبرګي وګه کې دی معلومیږي دا چې دا ښکار هم ده کړی او تپوس ته وکړه که نه چې چا وهلی یې تپوس ته وکړې دي به راته په خپله حل وایي که زه یاد کړم ما به کړي که هغه یاد اوس هغې یو بل ته وکتل چې دا اوس د په کوم ځای راګیر کړو تبرګې خو د هغه پلار په اوږه کې خو پروت دی خو هغه لاس خوځولی شي او د نورو نه موږ څنګه خبرې وکړو هغوی جبه اړخولی شي یو بل ته یې وکتل چې داسې راګیر کړو داسې پښتانه وایي هلکه وایي د ګسې خپې نه یې ونیوه د دواړو خپو نه یې د خپو غوټه چې ورته وایي اوس به دوی خامخا و چې دي خبرې نشي کولی نشي کولی خبرې نشي کولی تاله به زوی څه درکړي خبر نشي کولی تاله به روزي څه درکړي ته ورته رب څنګه وی
اوس به دوی خامخا وایي چې تبرګې خو د هغه په اوږه کې دی، خو دا بل چا ویدان کړی دی، هغه په خپل وال نشي کولی، نو خدای مو تباه او برباد کا. بجلیګر مولوي جعفر په تڼاکه سټکوري شي چې وال نشي کولی، نو دته خدای څنګه وایي؟ دا د کوم ځای نه خدای شو؟ بس پوه شو چې دا خو افل لکم ولما تعبدون، تاسو دې خدای تباه او برباد کی، چې دا کوم عبادت کوي دا دې خدای تباه او برباد کی. ما چې وهل نو ما نه به ځان خلاص کړی کنه، ما کړی دا بابا وال نشي کولی، پلار ورته وایي لاس پې نشي لکولی، خبرې نشي کولی، عبادت یې کوي رب ورته وایي. په خپلو لاسو ولا پوزه جوړه کړې، په خپلو لاسو سترګې جوړه کړې، په خپلو لاسو خپې جوړه کړې، په خپلو لاسونه یې تراشي او بیا وایي زوی به راکوي، بیا وایي دا به رزق راکوي، دا به ډوډۍ راکوي. افسوس روزي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ظاهري اسباب به موږ لټو، ځمکه به هم کرو، تجارت به هم کوو، نوکري به هم کوو، خو ایمان به مو دی چې دې کې دا رزق نه دی، دا نوکری کې او په دې ځمکه کې او په تجارت کې روزي چا بندوبست کړی دی؟ رب العالمین بندوبست کړی. او بیا هغه اسباب به استعمالو چې کوم اسباب خود پیغمبر او د هغه صحابه استعمال کړي، تجارتونه هغوی کړي، ځمکې هغوی کرلي، نوکری په هغه زمانه کې هغوی کړي دي، پې ګټلي دي، او هغه اسباب لکه دم شو وغیره هغوی استعمال کړي دي. نو موږ به هغه شی استعمالو. بهر کې زمارونو بس نمرود راوغوښته، وی دلته کښېنه، ضرب نه یې وینا، وی ستا رب څوک دی؟ وی زما رب هغه ذات یحیی و یمیت، ژوند هم ورکوي او مرګ هم ورکوي. وی دا خو زه هم کولی شم. وی ته څنګه کولی شي؟ یو سړی د 500 قید و، څو ورځې پسې پانسي وه، اډر یې کوي دا خوشې کې وره کنه دا مړو که نو بله اوس مړ کېده که نه، دا مې خوشې که ژوند مې والا ورکه. او یو عام سړی په لاره روانو، هغه یې رونیو، مرۍ ته یې وله پندوا جوړه، مفتو کې یې مړ که. وی دا ګوره جمدي و مړ مې که. ته خو الله جم زما رب جم ژوند او جمدي کول او مړ کول کولی شي، دا خو زه کولی شم، دا دې ما وکړل. اوس بېوقوف دی که نه. ابراهیم علیه السلام ته پته ولګي چې سړی ښه پوره بېوقوف دی، او سر کې د مازغو په ځای د خره خاښړه پراته دي، د کې عقل نشته. دا ژوند ورکول دی ته وایي چې دا د کم مړ که دا راجم دی که. خو ابراهیم علیه السلام ورته یو ناشنا خبره وکړه، دا بېوقوف سړي ته دا نه وایم. وایي ښه، وایي زما رب نور راخیږي د دې مشرق د طرف نه او په دې مغرب یې غورځوي، فأت بها من المغرب، زه تېرې بل طرف نه راتاو که داسې تپوس. او دنیا په خپله راغونډه کړې، خلکو ته خپله ځان په خپله قمقل بچي وخوا، فبهت الذي کفر والله لا يهدي. بس فوراً پوه شو یاره وایي داسې کار دی، د سره باس کول نه دی پکاره، بس داسې کار کوو چې دې سوځو، حرقوه وانصروا آلهتکم، دا ټول دې سوځو خو داسې نه سوځو. یو اور ولا بلو او د تاسو د خدایانو بېعزتي کړې ده، زه به سرکاري ته ورم کوشش کوم او تاسو هم کوشش وکړئ، او زه خشاک راوړی اور بلکې چې دې پکې ور وغورځو، جیل کې واچو. یو میاشت کې خشاکونه را جمع کړل، اور یې بلکې یو میاشت پې ولګېده، یو میاشت. که چا به زوی ناجوړ او منښته به یې وکړه، که جوړ شي زه به خشاک وړم، هغه اور کې به غورځوم چې ابراهیم پکې وسوځو علیه السلام. بادشاه نوکران لوی میدان ډک د خشاک نه، اور یې ورته که. ابراهیم علیه السلام یې راوست، دې کې دې غورځوس. ما رب منې که نه؟ لارې شه د غولو ټټو بوتله ته ربې رب زما هغه دی چې دې طرف نه نور راخیږي، په دې طرف غورځوي. ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی؟ دا د توحید عقیده دی. الله مونږ سره قبر تر بو رسولېږي، دا رب دی. وی بس غورځو دی اور کې، غورځوي اوس غورځوي به څوک؟ اور ته خو نږدې چې غورځوي، خو د سره به څوک ځي غورځوي، خو دونه تاو دی یو میاشت چې اور بلیږي، دومره تاو دی چې مرغۍ پې بره پر نشي وایي. څوک وایي شیطان د انسان په شکل کې راغی، شیطان د انسان په شکل کې. او څوک وایي نه، یو سړی خزن یې نوم و، خزن یا حزن، دا یو سړی و د دوی په قوم کې، حزن هی سره. هغه وی چې ماله چل راځي، نو هغه ولې یو باڼچه غوندې شی جوړ کړ، یو ټال چې دی به په هغې باندې کېنو، هغې له به جوټه ورکو، نو چې هغه داسې ټالی ووی او دې منځ ته شي، نو دلته نه به پړې پرېږو، نو دی به ورته وردېږي.
پخوا به دا توپې وې پدې به د دشمنانو باندې چې کله بمباري کوله پدې به کوله یو پخوا دا باندې چغ باندې را ماشومانو به ځنګل تاسو ته به یادي څلور ټالونه به پکې نو هغې کې به دا چرګم دغه باندې چغ به چې د انسان کم ځای کښېني دغه ځای کې به یې کاڼي کېښودی یو سړی به ورته بره ناست و هغه له به یې ځای بره باقاعده جوړ کړی و د دې دپاسه باندې چغ به یې تاوه 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 چې ښه به تیز شو چت به شو یو پړی به یې سس کو نو چې سس به یې که دا کاڼې به هغلته پرېوت دا د هغوی توپې وې حجاج ابن یوسف چې په عبدالله ابن زبیر باندې کله هم حمله کوله او بیت الله ټوټې ټوټې کړی دغه منجنیق استعمال کړی او رسول الله مبارک طائف باندې حمله کوله د دې په ذریعه کړی دغه حزان راغی هغه ورته وایي دا چلو کړي شی جوړ چې جوړ که جبریل علیه السلام الله ته وی فرشتې هلته الله ته په ژړا شي ای الله دا ابراهیم دی خو د ماشوموالي نه ستا د دین دپاره لګیا دی الله دا ابراهیم دی خو ماشوم مور پلار شړلی دی ستا د دین دپاره دا ابراهیم ټول ورځ کوڅو کې ګرځي خلکو ته ستا دین ښیي ستا وحدت یا وحدانیت به خلکو ته بیانوي یا الله دې دونه اور ته پرېوتل نه چې رسېدلې به نیلو خړوئ یا الله څوک معاف یې کا غلطی شوي نه غلطي خو نه ده شوې زما دین له لګیا دی الله بچې کا ستاسو څه خیال دی جبریل علیه السلام ما ته حکم وکړه زه به ورشم ګورې دا م یاد وساتئ فرشتې بغیر د خدای د حکم نه اسم نشي کولی وما نتنزل الا بامر ربک موږ بغیر د خپل رب د حکم نه کوزېدی هم نشو اسمان نه لاندې جبریل علیه السلام زه څه وکړم وی ورشه که مدد دنه غواړې وکړه ورسره راغی ورته کېناسته هلکه لي حاجتون ما ته دې څه حاجت شته زه مدد وکړم جبریلې څه قسمه مدد وی زه کولی شم داسې م کولی شم داسې چې اوس دا اور په دې په کورونو وربرولی شم اما الیک فلا تا ته مې اجت نشته اجت مې چا ته دی الله ایمان خو دې ته بله فرشته الله ته جاړي میکایل علیه السلام الله ما ته حکم وکړه زه خو ورشه که دنه مدد غواړي وکړه ورسره راغې زه د هوا فرشته یم هوا زول طوفان زما په اختیار کې دی ما ته حکم وکړه دا اور به وسوالم او د نمرودیانو په دا کوڅو کورونو کې به یې ورواچوم ټول به دله اوس وسوځوم خو الله ته مې ووي هغه نه تپوس وکړه څه دی خیال دی ما ته د اجر شته وی اما الیک فلا تا ته مې اجر نشته دی الله ته مې اجر دی علمه بحالي زما د الله علم زما په حال شته حسبه عن سؤالي زما د سوال ته غاړو ضرورت نشته زما سوال ته څه ضرورت دی چې سوال کومه زما د حال نه زما رب العالمین خبردار دی یو شاعر وی لسان الحال افصح من لسانی لسان الحال افصح من لسانی په ژبه چې زه چانه سوال کومه نو کیدای شي تیر به وزم صفا به ونه ویلی شم لیکن زما حال الله ته معلوم دی هغې نه ښه خبر دی که زه په ژبه لګیا یم نو څه به وویمه څه به ونه ویمه ستړی به شم ژبه به مې ونښلي یا بعضې څیزونه به مې هیر شي خو زما د حال نه زما الله ښه خبردار دی لسان الحال افصح من لسانی د ژبې حال زما د خولې نه ډېر فصیح دی الله ته ډېر زیات خبردار دی او بیا وایي چې وسمتی عن سؤالي ترجمانی وسمتی عن سؤالي ترجمانی زما چپ والی چې دی که نه دا زما ترجمان دی که بس الله ته پته ده که نه چې ما کې څه دي نو الله زما په حال خبردار دی زه بل چا نه مدد نه غواړم چې ټالۍ اوچته وغه نو اوچتې ده فرشتو بیا نیولی نو مونږ چېرته پرېږدو مونږ دا خو کولی شو که نه نور هم نه پرېږدي دا خو کولی شو که نه شیطان د انسان په شکل راغلی انسان وی داسې وکړې دا نو اوچتېږي څوک وی جنکۍ راولې سرونه سرتور کې جنکۍ راوستې سرونه یې سرتور کړل چې راوستې پیغلې جنکۍ سرونه سرتور کړل بس ټال اوچت شو چې دیکه یې ورکړه ابراهیم علیه السلام یې د اور منځ ته ورشغال که ویې غورځه دا ولې زما رونو د رحمت فرشتې لاړې کوم ځای کې چې جینکو سر ښکاره کړی دی د رحمت فرشتې به نه زه مسلمانانو لوڼو ته وایم
مسلمانانو خویندو ته ویم، مسلمانانو لونو ته ویم، زما د قسم د خدای په ذات رحم مې پرې راځي چې مهرباني وکړئ بیان چې څوک هم اوري سرونه پټ ساتئ، سر مه کولاوه چې د رحم فرشتې ني د غضب فرشتې به راځي. فرشتو نه خو ځمکه نه خالي کېږي، د خدای قهر به راځي. نن سبا په دې سوشل میډیا کې او په دې ټي وي ګانو کې چې څومره جنکۍ لګیا دي او خبرونه کوي او ټولو لوپټې غورځولې، سرونه سرتور، سټ ښکاري، مری ښکاري، لیچې ښکاري. زما په رب قسم د خدای قهر له دعوت دی، الله په دې ډېر خفه کېږي. اس الله له ډېره غصه ورځي په دې باندې. مونږ د چغې وایو نن کراچۍ باندې سیلاب راغی، الله دې ختم کړي. زمونږ مسلمانانو نه مونږ پې خفه یو، کراچۍ باندې سیلاب راغی او کراچۍ سیلاب غرق کړه، غرق کېږي به نه؟ جنکۍ ټولې بربنډې ګرځي، پلانکي ځای کې سیلاب راغی او دنیا غرق کړه، غرق کېږي. زلزله راغله، زلزلې ټول خدای دې نور پکې خیر واچي. فحاشۍ سره هېڅ ګزاره الله نه کوي، نورو څیزونو سره به درله ګزاره وکړي او فحاشۍ سره ګزاره نه کوي. لور خو زما په وس کې ده که نه، ښځه زما په وس کې ده، مور زما په وس کې ده، خور زما په وس کې ده. ځان ته مسلمان ویم، ولې د الله د حکم نه بغاوت کوم؟ دا غټ کبر دی او غرور دی او تکبر دی. بیوټي پارلر سر ځه او ځان باندې نخرې وکړه او په ځان باندې رنګونه پورې کړه او بیا ټي وي ته کښېنه او یا سوشل میډیا باندې کښېنه او سر سرتور او ویښته او بل بل شان. آها خدای ته وګوره، اخبار کې فوټوانه وګوره، مهرباني وکړه د خدای قهر له دعوت مو ورکوه، د خدای غضب له دعوت مو ورکوه. په داسې بیماری به دې راونیسي قسم په خدای کرې دې بیا څوک خلاص کړي. مه کوه دا څه کوئ؟ مونږ یو او دغه خلک بیا مولیانو پورې خاندي، ای مولوی لوگ مدرسوں پورے خاندی، یہ مدرسوں والے، یہ داڑیوں والے، یہ پگڑیوں والے. ہاں تو ماں پورے خاندی، فرشتے تا پورے خاندی. ځان له دې اور ځای کړی، ځان له د خدای قهر باندې ځان اخته کړی دی. خو ګناه ده، جرم دی، سرتور سر. هغه حیا لاړه زما رونو چې ښځه به په ډولۍ کې تله، ښځه په ډولۍ کې او ټولۍ کې به څونه څادرونه به یې ته ګیر چاپېره ته وکړي. هغه حیا لاړه چې ښځه به ټانګه کې ناسته وه او د ټانګې نه شاته به هم څادر تاو کړی و او د کوچوان په منځ کې او د ښځې په منځ کې به هم څادر و چې د دې څوک جامه مو نه ویني. ماشومانې جینکۍ به وي، پوټینۍ جینکۍ، وړی وړی چې پیس به نه وي خبر، او چې بانګ به ووي نو په سر به یې لاس کېښوده. پیسه نه وه، دولت نو، سکون و، مسلماني وه، دین و، شریعت و، الله خوشحاله و. د خدای غضبونه او د خدای قهرونه نو. نن کله کورونا دی، کله کینسر دی، کله زیړې دی، کله بل د خدای قهر دی، کله زلزله ده، کله سیلاب دی، کله بل آفت، کله بل آفت، کله بل آفت. سکون نشته، اطمینان نشته. په کور کې دننه ښځه خاوند روان، پلار او زوی روان، رونه په خپلو کې سره. هغه څه شو هغه مینې محبت د ترور او د ماما کره به خلکو یو میاشت تېروله. قسم په خدای که د چا په سترګو کې به غلط سوچ د چا متعلق راته، دا 2 کالو د 9 کالو واړه به بې پرتو ګرځېدل، په کمیسونو کې به ګرځېدل، د چاړه کې به غلط سوچ نه راته. دا مخامخ کنده ده چې کومه زمونږ دا کنده بیږي، قسم په خدای پیغلې جنکو به همدغه کې جامې به وینځلې، صوباله تخته به ورسره وه او جامې به یې وینځلې او د کندې په غاړه به ټیمانې ښودې او خوټکوانې به یې لګولې او پکې به صابون خوټکو. په خدای مې د قسم که د چا په ذهن کې به غلط سوچ راته. پاکه پاکي وه. یو کور کې به تنور او د ټولې محلې ښځې به راتلې هغه تنور له، که د چا په ذهن کې به غلط سوچ راته. قسم په خدای دې مشرانو ته پته را، په یو باندې چغ بالک هم ځنګل او جینۍ به هم ځنګل، که د چا ذهن کې به غلط سوچ راته. لالا ټیک هم که غلطه وي. دا ست دنیا شو، کم حال ته خلک لاړل، بربنډتوب، جنکۍ هلکان ګډ یو بل سره. تاسو لاړ چې وګورئ چې کم وطن کې بربنډتوب دی، توبې به وباسئ. دا خو زمونږ دا خور خویندې لوڼه په غم اخته کوي، قسم په خدای په غم اخته کوي. خدای داسې غم نه مونږ وساتي. ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي په ازبکستان کې او په ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي. یو د وینا خبرې، یو د خپلو سترګو خبرې دي چې جنکۍ او ښځې په لارو کې لګیا دي، جارو وی او پاڼې راغونډوي او غټ غټ پنډونه د پاڼو ګاډو ته خېجي. ما په دې خپلو سترګو لیدلي چې په دوکانونو کې جنکۍ لګیا دي، خلکو له اجامتونه کوي، سرونه ولا خرئ، نوکرانو غوندې. بوډایګانې ښځې مې قسم په خدای په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې سهار نه مازدیګره پورې په هوټل کې هم خدمت کوي او بیا جارو مو یو لار هم صفا کوي.
قسم د خدای په ذات ته خو ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې په دیاړی مې لیدي دي چې د خښتو 10 خښتې او 12 خښتې په دې شا باندې اوچتې کړي دي په منډه یې ځغلی زما د قسم د خدای په ذات جومات کې راته قسم خورم په دې خپلو سترګو لیدلی دي چې د سیمټو یو نه 2 بورې په دې شا باندې وړي په منډه وړي او کار کوي ګلکارۍ ښځې کوي اسلام خو کور کې ښځې کینولي دي الحمدلله خاوند یې وله راوړي ښځه پلار یې وله راوړي رونه یې وله راوړي او لکه د عزت په شان په کور کې د ناست سره خپل پخلی کوي دا ښځ بربنډتوب کوي چې دا بربنډې کو او دا بار وځي څه بیا سنبالی به یې څه وکړه هلته ما تپوس وکړو مې دا څه کوي وخوري څه چې دا ډیوټي نه کوي څه به خوري ولې د خاوند په هغې خپله ګزاره نه کوي د پلار په هغې خپله ګزاره نه کېږي شرابونه دي دی ورته عام کړي دي او ښه ګران دي او ښه زبردست یې څکي دا بربند نن سبا چې څومره بربندتوب لیبرل جینکې دي دا ټولې بربندې د خدای قهر له دعوت ورکوي د خدای غضب له دعوت ورکوي خدای پاک زموږ لوڼه خویندې مسلمانان قسم په خدای په هغې هم خفه کېږم الله یې د عریانیت او بربندوم د پام نومان کې اوسه جینکې راوستې ټال اوچت شو ابراهیم علیه السلام یې وروغورځاو مارغانو به مخوکه کې اوبه راغېشتې باره به وختې بلاندې پر نه شو والې پکې باچولې چې مړ شي خپل وس یې کړی دی او یو کربوړی دی کربوړی په دې زنګ په دې جاړو کې وي سور سرې وي هغه به خوله کې هغه به پوکي ورکول اور له لرې به نږدې کېدی نه چوټېدن پوکې به ورکاو رسول الله مبارک فرمایي چې که په یو غزار دې مړ که 10 نه کېدی وشوې که په 2 دې مړ که 10 نه کېدی وشوې خو په 3 نه مړ که 10 نه کېدا به وجنې خپل وس یې کړی دی ته کولی نشي یې ورته یې څنګه وغورځاو جبریل علیه السلام راورسېد کلکې ونیوه الله څه وایي یا نارو کوني بردن و سلاما علی ابراهیم اوره ګورې ابراهیم دی زما بنده دی زما خلیل دی الله اکبر زما دوست دی زما خلیل دی اوره ګورې معتدل بردن و سلاما سلام معتدل دومره یخوالم پیدا نه کړي چې یخنۍ نه نقصان ورسوي معتدل ورته موږ وایو زموږ دا علما وایي چې دا څیزونه الله پیدا کړي دي او دا خاصیتونه هم الله ورسره پیدا کړي دي او کله چې خدای وغواړي دا خاصیت به ورسره یي که ونه غواړي نه به یي اشاعرو د ماتوریدیو لږ فرق پکې شته خو هغه اوس دا وخت نه دی الله چې وایي اور به نه سوځول به نه کوي الله چې وغواړي چې هغه به ابراهیم علیه السلام په اسماعیل علیه السلام راکاږي خو پرې کول به نه کوي دا خو د الله کار موږ ډېر ولیدل 20 ډزه لګېدلې دی او خدای جوړ کړی دی او 1 ډز لګېدلی دی او مړ دی بهر کیف جبریل علیه السلام راغی کلکې ونیو او چې د غورځو جامې یې تیستې وې جنت ته یې ورته د ریخمو جامې راوړې ور ویچولې ورته او په دغه اور کې دننه څه چل ورسره وکړه په هغه اور کې دننه ورته ښه مزېداره باغچه جوړه کړه فټافټ هر څه خو د الله په لاس کې دي او د اوبو چینه ورته پکې را پیدا کړله هغې نه لګیا دی میوې هم خوري هغه اوبه هم څکي یخ معتدل یو روایت کې شته یو روایت کې داسې هم شته چې مورې خو بیا مور خو موري که نه لرې ځای نه الله ته چغې وی یو روایت کې دي خیر زه به یې راته ویم بعضې مورخینو لیکلي دي نو چې مخامخه ای بچې ته څنګه مورې ښه خوشحاله یم ما الله نه لږ سوال وکړه خپل رب نه دی چې زه در سره لږ میلاو شم راځه مورې وایي مورې ورغلې ده ابراهیم علیه السلام له ځان ته یې را ترغاړسلی دی او په تندي ښکل کړی دی او بیا ترې راغلی ده ابراهیم علیه السلام نه چا تپوس وکړو ماشاءالله وی هغه چې اور کې پریوتی وی وی څه حال دی وی قسم په خدای زه په دې خوشحاله وم چې دا نور هم اوږد شي هغې کې چې کوم خوند و دا خوند د اور نه بار نو دا نور هم خوند یې راکړه چې دا نور هم اوږد شوی او الله ته لګیا دی د رب العالمین هغلته کې هم لګیا دی د الله پاک صفتونه کوي او رب العالمین ته لگیا دی لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک حسبنا اللہ ونعم الوکیل دا حسبنا اللہ ونعم الوکیل وایه ها دا رسول الله مبارک خودلی یو صحابی وی که دجال راغی دا غره فتنې نه به څنګه خلاصېږم وی حسبنا الله ونعم الوکیل وایه حسبنا الله الله مونږ له کافي دی نعم الوکیل زما به تما ټول کارونه به یو الله سمایي
او ابراهیم علیہ السلام به نعم الرب انت، اے رب ته ډېر خرابې، نعم الرب انت. الله د اور نه راوسته. بس نمرود خو پېښې چې بل څه نشم کولی، زه جلاوطن یې که هغه ځای نه راووت. نمرود سره الله څه وکړل؟ متکبر سره مغرور سره الله څه وکړل؟ نمرود سره ماشې والا خدای پوزې ته وردننه کړ. ماشې بره ته د تندي کې یا د ارده کې چې وي دا ځای کې دا رګونه دا مخ دا حولیا یو ځای کې ونښتې ده. اوس ګوره دغه ځای خو ماشې جمدي نشي پاتې کېدی، بره رطوبات دی هغه پرې راځي، د دماغونه هم دا رطوبات را روان دي جم دي. لیکن چې الله غواړي کولی شي ابراهیم علیه السلام اور کې هلته ماشې نو آیا سزا ولا خدای څه ورکړه؟ داسې سزا خدای ورکړه چې کبر غرور ولا وباسي. اوس یو کس به ځان ته کېنولی نو هغه به وله سپلی یا څه شی راغېستی او دا تندې به وله ټساو چې دا ټس ټس بنو نو ماشي به پر کول تکلیف به وته، او چې دا ټس ټس به ورکوله نو ماشي به پر نه کولو تکلیف به خو تر مرګه پورې بس تندې او سر یې وله ټساو، په چپړو به ټساو 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 چې هغه به ټس ټس ختم که پر به شروع شو. هله چا به که نه مازغه مې بیا ټساوه. خدای ورته وخل ظالم بچیا ته د خدای دعوه کې یو ماشي مقابله نشي کولی. دا یو تفسیر کې مې لیدلی وي ګوډ ماشی و، ما وی سری به وله ده چاته ایستی وه، مونږ ته خو یې د ګوډو دغه پته نه لګېده. کیدی شي خدای پاک دا یو د خدای طاقت دی چې د ګوډ ماشي نه هم دا پیدا اخیستی شي. نو الله پاک څه چلو که یو ماشي باندې کبر غرور یې ورته ختم کړ او په چپړو به والې کېده چې وډبوه، په چپړو ډبوه. نو غرور ښه شی نه دی، خطرناک شی دی. الله دې موږ د کبر نه او د غرور نه په امن کې وساتي. نو غرور به نه کوو، کبر به نه کوو، ځان ته لوی بل ته کمزوري، غټې غټې خبرې کول، ځان لوی ګڼل، مټې وال، دا به نه کوو. ملا به هم نه کوي، ملا به هم کبر او غرور نه کوي چې زه خو لوی ملا یم دا بل پسه پوهېږي. دا هم ډېر خطرناک جرم دی. نن سبا زمونږ په دې فیسبوکونو کې دا شی ډېر چلېږي. یو سړي د څه مسله وکړي بل ولا په مخ چرخې راکاږي، اول ته ورپسې لګي دا هم کبر دی. کبر به نه کوو، غرور به نه کوو. غرور او کبر دا خطرناک شی دی. نه به ملا کوي، نه به پیر صاحب کوي، نه به خان کوي، نه به ملک صاحب کوي، نه به زمیندار کوي، نه به تاجر صاحب کوي، نه به مالدار او نه موټر والا دا به نه کوي. دا به مو یقیني چې زموږ دا هر څه دا د الله په اختیار کې دي چې کله وغواړي نه به مالداري وي، نه به موټري، نه به خاني وي، نه به نوابي وي، نه به ملای وي، نه به دما دولت وي، نه به بل شي، نه به بل شي. هر څه د الله په لاس کې دي. نو الله پاک په قرآن کې په سنتو کې رسول الله مبارک عقیده مونږ ته ښولې ده، خو نمونه ورته ښایي. نمونه څه شی دی؟ آمنو کما آمن الناس، د صحابه په شان ایمان راوړئ. داسې هغوی به خپل منځ کې وي، د حضور پاک ته مخامخ به نه وي. انؤمنو کما آمن السفهاء، د سادهو په شان ایمان راوړو. ایمان راوړو دی سادهګانو په شان دی، نه ناپوهیو په شان دی. الله به خفه شو پې الله پاک قرآن حکیم کې وایي الا انهم هم السفهاء ولکن لا یشعرون، ولکن لا یعلمون. دا بېوقوفان دي، دا ناپوهه دي، د صحابو په شان ایمان نه غواړي. صحابو په شان ایمان یې نه دی خوښ. او بیا صحابه کرامو ته سادهګان وایي، دا سادهګان دي، دا بېوقوفان دي، دا قمقل دي. ولکن لا علمون، خو پوهېږي نه. که دی پوهېدی نو ایمان هغه دی چې الله او رسول الله مونږ نه دی لیدی چې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عقاید وښیي. دی باندې ایمان، په دې ایمان تصدیق مضبوط، کلک یقین، جزم، داسې ایمان برابر. نو ایمان که څوک د اسلام او د عقیدې نه بار دی کافر دی، مسلمان نه دی. عمل دی، عمل به په هغه طریقه کوو چې کوم عمل مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی، شریعت ښودلی. او که یو انسان د صحابه کرامو د رسول الله مبارک د اعمالو په شان عمل ونه کړي، ناقص دی، فاسق دی، فاجر دی، گناهګار دی. او که د عمل ته سپک ګوري نو دینی عمل ته سپک بیا کفر دی. ګوري نه پوهېږم چې لیبرل اسلام څه ته وایي، په دې نه پوهېږم. نن سبا عام خلک لګیا دی لیبرل اسلام، لیبرل اسلام. لیبرل کا دا معنی چې هم د اسلام نه هم د کې یهودیت دي، د اسلام نشته.
لیبرل کدی ته وای چې هم د اسلام دی هم د پکې خمبیره ده اوړه د خپل واغږل او خمبیره د پکې د عیسایانو راواچوله دا اسلام نه قبلېږي لیبرل کدی ته وای چې زه یو کټوی کې اچار اچوم هم باټینګن دی پکې او هم پکې کدو دی او هم پکې مرچکې دی راشه داسې اسلام به چې هم پکې د یهودیت وي هم پکې عیسایت وي هم پکې هندومت دی او هم پکې بودمت دی او هم پکې اسلامي قسم په خدای نه دی قبول اسلام ورته مه وایه بیا دې له بل نوم کېده نه پوهېږو لیبرل اسلام ټول خلک لګیا دی لیبرل اسلام نه خدای لیبرل ویلی دی نه رسول الله مبارک په نس لیبرل شته نه په شریعت او نه په قرآن او په دین او په اسلام کې لیبرل شته مونږ یعنې داسې مونږ وایو چې مونږ خو مسلمانان یو خو دا والا څه معنا که عقیده دی د الله او د رسول او د قرآن مطابق د مسلمان یې ویل نه که د پیغمبر سنتو ته سپک ګورې او الله او د الله دین ته سپک او قرآن ته سپک ګورې بیا د ایمان نه خارج یې دا خو زه نه وایم زما ورونو بنیادي خبره ده زه وایم خفګان راشي په دې مونږ وایو چې الله زمونږ هغه ایمان او هغه عقیده عمل نصیب کې کوم چې د الله او د رسول د خوښې مطابق او د منشا مطابق ده او هغه عمل مونږ ته نصیب کې الله چې کوم د رسول الله مبارک د سنت او د جماعت د صحابه د هغې مطابق عملي خدای زمونږ هغه نصیب کې دا مونږ د الله نه سوال کوو اهل بیت اطهار مبارک د رسول الله مبارک د خاندان د هغې بچي د هغې محبت د هغې مینه او په دیني احکامو کې د هغې اتباع رب العالمین زمونږ نصیب وګرځولی کې مونږ د اسلام منو مونږ دا نه وایو چې پیو کې د شراب وي دا پکې لیبرل پیش شو مونږ دا نه وایو چې په پیو کې د یو قاشوغه متیازمي لیبرل پیش شو دا مونږ نه منو په شریعت او په اسلام کې نو نن څه وایي نن لیبرل خلک دا خبره هم کوي هغې وي دا قرباني څه شی دی دا چې مونږ وینې تویو او څاروي لالو نن لیبرل والا څه وایي نن وایي جي دا قرباني چې خلک کوي او دومره څاروي حلال شو دومره وینې په لختو کې وبهېدلې او دومره غوښې دي دا پیسې خیراتي ولې چاله غریبانانو له نه ورکوي لیبرل دا پیسې خیراتي ورکړي چا غریبانانو دومره څاروي حلالېږي یو کس یو کور کې یو لک روپو څاروی حلالېږي په یو کور کې یو سړی د 150 د 50 د څخه اخلي ګډلي یو کس چې په کور کې دا 15 زرو حصه نیسي او دا غریبانانو له ولې نه ورکوي چې دا څاروي حلاله دا سوچ راغی ما هذه الاحاديث اضاحي یا رسول الله قال سنة ابيكم ابراهيم ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده اسې نړله مداره نشي چې دا څاروی حلالو پیسې ولې ورنم اسې نړله مداره نشي چې د هغوی حلالوم د هغوی به یو غریب له ورکم نو څاروی هغه به پې ځان له مزدوري کوي اسې نړله دا رانشي چې د اوښ حلالوم یو غریب له به ورکم او پې د کوین اوبه راوباسي او سامان به پې وړي نه سنت ابیکم ابراهیم بیا الله جیبه ذات دی ستاسو د نیکه د ابراهیم ستاسو د پلار طریقه ده د ابراهیم دا نه وایي چې سنت ابراهیم د ابراهیم علیه السلام طریقه نه ابیکم د پلار خلق تابعداري کوي اوس هم یو سړی په ناجیزه مي که نه او ته ورته مړه دا کار مه کوه دا چې زما د پلار نیکه قصب دی هلکه دا پارټي دې ټیک نه یاره دا راته مولوي صاحب مه وایه دا مې د پلار نیکه پارټي ده وایي که نه وایي د پلار نیکه دین او د مکې کافرانو ته چې به رسول الله مبارک وفرمایل چې ایمان راوړی او پلار نیکه چې سبیلي دی پرېږدو پلار نیکه چې څه کوه پرېږدو یعنې د دې خلکو ذهن کې یو سوچ پروت دی فطرتن یو سوچ فکر پروت دی چې زما د پلار زما د نیکه زما خناري کم کار دی چې هغسې وکړم نو الله دلته ورسره د اب لفظ د پلار ذکر که چې دا قرباني دا ستا مذهب دی خو خانداني مذهب دی دا ستا د پلار هغه ابراهیم علیه السلام ذکر که چې دا یهودیان هم مني عیسایان هم مني هغه ابراهیم علیه السلام چې د مکې مشرکان هم مني او ټول هم مني د هغه طریقه د ابیکم او یو بلې خبرې ته اشارت ته څه شی دی ابراهیم علیه السلام بچې د خدای په نوم قرباني کړی دی
12 سال کې عمر مې د 12 کالو په عمر کې هغه ماشوم رکوټ بچي چې اکلوتا بیٹا ورته وي یعنی صرف یو بچي او یو زوی او خشته او خوبصورته او داسې زوی چې په ماشوموالي کې په تکلیفونه تیر کړي دي غدر شام نه راوس مکې مکرمې ته داسې بچي هغه بچي چې ماشوم یې لوی کا او قرآن کې الله وی فلما بلغ معه السعی د منډو ترلو شو دا ماشومان نی دا ډېر خواږي وره که ماشوم چې هغه داسې دا څلورو میاشتو شپږو میاشتو وي نو خلک یې رانیسي نو بویایي مینه پې کوي نو چې لږ د خبرو اترو شي نو چنچڼې دی بیا ټنګۍ یې چنچڼې دی بیا خوشحاله یې ورته او چې ویږي یاره کینی به کله ارمان کله به کینی او چې کله د ناستې قابل شي یاره چې دا به قدم کله اخلي پاپلو پل والا ګرځی یې بیا یو قدم او چې کله دې د منډو ترړو شي نو بیا خو د زړه تیکه رتیکه بچی د زړه تیکه ده بیا دا زه نه وایم دا رسول الله مبارک فرمایي وی چې کله یو ماشوم فرشتہ الله ولیږي ورشه دا ماشوم قبض کا روح ته والا مړې کا او قبض یې کا نو چې دا روح الله له یوسي نو الله سوی قبضتم ثمرة فؤاده دړه مې وتی شکولا پی او دړه مې ومتی شکولا پی ما قال عبدي بنده مې سوې پی بنده دی وی چې انا لله وإنا إليه راجعون او بنده دی وی الحمدلله بس ته خوشاله زه خوشاله یم ستا شکر نو دله یو کور محل په جنت کې جوړ کې بیت الحمد د حمد نوم پې د پاسه ولیکل نو الله وتعالی مې وویل بیا د اسماعیل علیه السلام غوندې بچې او بیا د ابراهیم علیه السلام د بوډاوالي بچې داسې بچې فلما بلغ معه السعی د منډو ترلو شو نو ورته څه وایي یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچې خوب وینم چې د تا علالومه څه دی خیال دی دوس به څه کوې ورته ابراهیم علیه السلام خوب ولید مخکې نه یې منښته کړې وه او یاد یې یېرې وه او الله وی شابه دا بچې دی اوس حلال کا لیبرل تبه قربانی چالا ورکا ساروی لیبرل تبه پیسے غریب لا ورکا کہ دا شریعت دا حکم ہو چی دا زوی دا حلال کا لیبرل خدای چی تابا دا پتلون او تابا دا کوٹ کم دے براو لیبرل چی تابا بیا سکول اللہ حکم سرا ایمان چی پا اللہ دی ایمان دے پا پیغمبر مبارک دی ایمان دے نو بیا با ما غفص روانی بل خوابا نگوری بیا با یهودیت و عیسائیت تا نگوری یو ښځه روانه وه په لاره یو جینۍ وه ډېره ښکلې وه ښایسته وه نو یو هلک ورپسې روان و د هلکان په کې خارخي باتو کې کړ ورپسې روان و نو هغه جینۍ ورته خیال شو ورته یې وکتل د هلک ورپسې روان دی جینۍ ورته بیا وکتل هلک خو چې جینۍ په دې کوڅه تاویږي دیم په دې تاویږي جینۍ په هغې تاویږي دیم تاویږي اخره کې جینۍ ورته یې لکه څه کوې د څه کوې خو ته ما پسې لګېدلې دا هغه دی نشیش کې دی غشتې به خو چې په کمه ځم راپسې او ته وی خوښه مې ډېره زیاته هم تا پسې روان یم ډېره زیاته مې خوښه او ډېره زیاته مې درم زمینه وی ولې وی ستا غوندې ښکلې ما بل څوک نه دي لیدلی خوښه مې ځکه چې ستا غوندې ښکلې ما بل څوک نه دي لیدلی ډېره زیاته خشته زما غله در باندې بهللی دی نو بس تا چې په کومه ځای درته دغه لارو کوڅو کې ناست یم او درپسې ګرځم وی رښتیا دې زه خوښه یم یو وی رښتیا راته زه ښکلې ښکارم وی مړه وی دروغ وی قسم په خدای مړه دروغ ګپ لګې قسم په خدای چې ستا نه ښکلې راته بل څوک نشته دی ډېره ښکلې وی یو خبره راته کوم وی شاته مې خور را روانه ده ما نه زیاته ښکلې ده شاته مې خور را روانه ده ما نه زیاته ښکلې ده که هغه دې ولیده که نه زه به دې هېر کړم نو ده زر مخ شاته واړو او چې مخ یې شاته واړو که نه نو بس هغه راله او سپېړه او کېړې اوچته کړو په دا مخ یې ښه مضبوطه او ای د خر بچیه سپي زویه دروغجن بچیه ته مې ډېره خوښې چې مې درته ووایي چې شاته مې خور ده نو بیا دې زه خوښه نه وم هلته دې بیا خوا مخ ور واړو چې مې درته ووایي چې بله ده ما نه زیاته ښایسته ده زه دې پرېښوم هلته دې مخ واړو ودرېږه چوست دې دا مازدیګر
خې مضبوط یو څو سپېړې په هغه کېړی سوکیدارې کېړی باندې ښه مضبوط یو څو ډبه خربچیا سپي زویه درې خوښه یم ګورې اخوا چې بیا بله درته په ذهن کې راله اخوا دې مخ ور واړو نو زمونږ مینه زمونږ ایمان په الله او په رسول وی داسې ده که نه په چا وی لږ شوق سره ووایه بل خوا به مخ ناړو دین کې به حکمتونه نه لرو بیا به لکه دا پنځه منځونه ولې دي یاره چې دا شپږ وي بیا به یاره دا منځ ده چې دا جومات څه له جوړومه د جومات دا پیسې چې غریبانانو له ورکړو بیا به یاره یو کچه جومات ډېر و که نه ځان له بنګله جوړه خیر دی یو کچه جومات ډېر و که نه او دا پیسې به غریبانانو له ورکړو مړه تا سره د غریب غم دی لیبرل بعضې انکران هم دا لګیا دي که تا سره د غریب غم وی نو پرون به دې د لور په ډولۍ باندې 10 لکه روپۍ نه لګولې دا به دې غریب له ورکړی وی اسلام کې نقطې راوباسئ که تا سره د غریب غم وی یو بنګله په اسلام آباد کې یو به دې په کراچۍ کې نه دا به دې غریب له ورکړی پرون چې د دوی واده څونه خرچې دې کړي پرون لور جهیز د څونه پیسې دې ورکړي پرون چې د اسلام آباد او د پیښور په ډوډۍ کې ډوډۍ ورکړي څونه پیسې دې په خرچ کړي ځکه ناره میدان ته چې ما سره حساب وکړه تا خو په یو رکوټي موټر کې کار کېږي دا په 15 لک روپو لینډ کروزر کې ولې ګرځي دا د 1 کروڑ روپو ګاډي کې ولې ګرځي دا کور کې 15 جیبان ولې ولاړ دي دا 10 نوکران او دا 15 شپېته مزدوران دی ولې ګرځي دا کارخانې نه ولې دي ورګه غریب لکه غریب کې خبره نشته که غریب سره غم فکر قسم په خدای زره ته په دې جمعات کې ناشته مو رښتیا درته وایم که مونږ خپل زکات او خپل صدقه او کوم خیرات زکات د نور به پرېږدو که دا مونږ عشر او زکات په صحیح طریقه وویسته او په دې ملک کې غریب پاتې شو زه به جرم دله درکړم دا خو د خور لور په مال قبضه اچولې ده او غریبه دا خو د لور حق باندې قبضه اچولې ده او غریب دا خو د پلار په جایداد او په کارخانه قبضه اچولې ده او خور له نه ورکوې او غریب ستا په ګاونډ کې خو ته په پولونو نه مړېږې ستا سپي مرابې خوري ستا سپي چې دي او چرګان مرابې خوري او ستا په ګاونډ کې غریب د لوږې پروت دی او غریب او غریب او غریب او غریب آرام کښېنه دین کې نقطې راوباسئ شریعت کې د نقطې جوړې څوک بلا پکې دا ووایي لیبرل دا حج ته خلک څه لدي دا پیسې غریبانانو له ولې نه ورکوي نو ته نه دی حج له حج د حج دشمنه نو ته ورکه که نه زه به وګورم چې ته نه ته ورکولی شې که نه څوک به وایي د عمرو له خلک سره پایله دي دا پیسې غریبانانو له ولې نه ورکوي ټیک شوه سخت کال د کورونا د وجې نه ډېر خلک عمرو له لا نړل چې هغه پیسې غریبو له ورکړې چا ورکړو ټیک ته ډېر مسلمانان به نیکان به هغوی هسې مو ورکړي دا عمرې هغه به یې نه ورکړي هسې به یې ورکړي ولا 100 روپۍ په عمره خو 2 لکه روپۍ لګي ته ورکړه چې غریب پاتې شي صرف او صرف د دین نه نفرت دی د قرآن نه نفرت دی د ګیرې نه نفرت دی د شریعت نه نفرت دی مولا سره دشمني ده مدرسې سره دشمني ده دین سره دشمني ده نو دین کې نقصانونه راوباسئ دا سره د غریب غم وي نو ته ولې 1500 جیره به جایداد اخیستې ورکه یو 100 جیره به خرڅه کړې غریبانانو باندې وویشه که ته د کارخانې د پاسه کارخانې سره پاره جوړی غریب باندې وویشه که او کوم انکران د سوشل میډیا چې دا خبرو له هواګانې ورکوي نو ته 15 لکه روپۍ میاشت او 40 لکه روپۍ میاشت تنخوا اخلې ورکه غریب له کړه څومره د غریب له ورکړل ته خو ډوډۍ غریب په خپله پولو نه خورې او غریب ته هغه شو کېدلی ډوکې ورغورځوي تا خو دا حال دی د غریب سره د غریب قدر ما ته رسول الله مبارک ښودلی د غریب قدر ما ته د دواړو جهانو سردار ښولی دی په غریب رحم ما ته پیغمبر مبارک ښودلی دی هغې له زکات مقرر کړی دی هغې له په ګاونډ باندې د ګاونډي باندې حق مقرر کړی دی هغې له عشر مقرر کړی چې ورکه ته په صحیح طریقه په قرآن او سنت عمل وکړه غریب په خپله موړ د مارونو قرباني د الله په احکاماتو کې به هېڅ قسمه نکتې به نه لټوې بس الله وي څاروی به حلالی حلالوم به غریب به غوښه بخوري که نه خوار
د ټول عمر د چیلو د ګډانو غوښه خوري پرې یو سلو 15 ورځې به غریبانان هم غوښه وخوري کړي او به خوري دا نه پرجونه د ما په خیال دی ورځو کې د پرجونو دکانونه ډک پراته دي پرجونه هم شارټ دي نه ملاویږي دومره خلکو ځان له اوس نه راوچلول خو پرج بچالی پاسه پرج خو په ببودي نه چلېږي په بجلی به چلی او خوند به وکړي چې د غوښې ښه مضبوط ډک کړي او دې کې په بجلي لاړه شي او ماسخوتن دې سر اوچت کړي او څښا بین بیا کوي او بیا بازار ته غورځوي ځان ته خو هم زموږ نړۍ کېږي بیا یو سړی ناست و جړلی او مخې ته سپی پروت دی سپی او د سپي مبارک هم ځنکدن دی نو چا ورته وي دا ولې جاړې وایي دا سپی مې مري وایي دا پې څه چل شوی دی وایي دا اوږې دی اوږې د لوږې د لاسه مري سپی د لوږې د لاسه مري چې دا ورته وکتل پلاستیک ګوتی وه وایي دا پلاستیک ګوتی کې سري وایي دې کې روټۍ ده وارشي نو سپی د لوږې مري روټۍ د سره ده یو ور واچوه که نه وایي که دال سبا په ما راغی چې زه کوږې شوم زه به بیا څه خورم که دا په ما راغی او زه وږې شوم نو زه به بیا څه خورم دا ځان نه مې ساتلې ده نو یې جاړې ورپسې ولې یاره وایي ژوند دې را سره وشو ټول عمر یې څوکۍ کړې ده نو ځکه ورپسې جاړ نو دا لیبرل والا هغه خلک دی او موږ هم هغه خلک یو قربانۍ غوښه خو به راته اوس ووایم 3 ځایه به کوې ښه 2 ځایه 3 ځایه به کوې یو ځل که ټول هم پرچ کېږدي او خورې نو قربانۍ کې فرق نه راځي که ټوله دې سنبال کا قربانۍ کې دې فرق نه راځي خو طریقې دا د مستحب 3 ځایه کا یو یې په خپله وخوره یو غریبانانو باندې را میلمانه به دې راځي دا غریبانان دوی له ورکه یو د چې خپلو خپلوانو کې په هغې باندې وویشه څه خبره یې دا ده نو زما رونو سنت ابیکم ابراهیم ستاسو د پلار ګوره رسول الله مبارکه چې په لفظ ووی چې دا ذهن کې به سوچ نه راولي چې دا پیسې ولې ورنه کړم او دا غوړ چاله ولې ورنه کړم دا اوښ چې ځان له پې بار راوړي نه 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 دا د ابراهیم علیه السلام نو فلما بلغ معه السعی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک بچې خوب اینما چې د تا لالومه فانظر ماذا ترى سوچو که څه دې خیال دی لکه څه سوچ کې څه فکر کې څوک زمونږ دا طالبان هر قسمه سوال کوي طالبان وایي چې دا د دوی سره مشوره ولې کوله د پیغمبر خوب خو وحي او چې پیغمبر ورته یې اعلان کا که زوی یې وایي چې نه نو بیا به سي نو 2 جوابونه توجیحات خو 3 دي خو 2 راته کوم اسان وی دې دپاره تپوس کوي چې دوی معلوم کړي چې روړي زړه دی که نه دی که زړی وي دا لالولو جدا طریقه ده چې پرځئ او که زړی نی نو د زور د لالولو بیا جدا طریقه ده چې پته ولګي نور قرآن خلاصېدی نه شي د پیغمبر خو ډېر لوی طاقت دی هغه د 1200 کالو دی خو ګورم چې پر ازا دی نو جدا طریقه ده بیا د لالولو طریقه اسانه که په زورې بله طریقه او دویم علما لیکي چې ابراهیم پیغمبر دی علیه السلام پیغمبر موجوده ده هغه ته کشف هم کېږي هغه ته کشف کېږي هغه ته پته و چې د ما بچې به غاړه ږدي خو زه ترې تپوس ځکه کوم چې د هغه د خپلې خولې نه وخیږي او د دنیا فرشتې واوري او د خپلې خولې نه وخیږي او د خپلې خولې نه ووتل یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین بابا چې څه اډر دی د الله کوه دا خبره دی د خولې نه ایستل غوښتل ورته پته وه بابا چې څه اډر دی ما تؤمر هغه ما تره وبینم او ای خوب د پیغمبر وحی وی چې څه اډر دی درته بس په هغې عمل کوه ستجدني ان شاء الله من الصابرین که د خدای خوښه شي ان شاء الله ما به د صابرانو نه ومنې صبر به کوم دا چې ځو چاړه رسۍ واغېسته بیبي هاجره هغه چې په پیغلتوب کې روستی رو په دش بیابان کې پرېښېده هغه بیبي هاجره چې په غریب سخت ازمایښونه ابتلاعات تېر شوي دي او ته ابراهیمه څه کې وی قرباني کوو ټیک شو قرباني کوي لاړل هغې ذهن کې دا وه چې ګډ چیلې بلالې چې لاړل ابلیس شیطان راغی ورته وی خبرې زوی ده له کوم خوا به ورته وی نه وی الالی وی ابراهیم غوندې پلار
چې قرآن وی ان ابراهیم لأواه حلیم، هوښیار صابر رحم دل، هغه غوندې پلار. او اسماعیل غوندې خشته بچی، د بلل کې اکلوته یو بچی دی. نا شیطان ورته وی ستا خاوند وی چې ما ته الله ویلی دی. زه وی خدای دې بې قبازه زاروک شه چې الله ورته ویلی دی نو حلال دی کې مایوسه شي. ګوره د الله حکم دی ته بس الله ډېر دی خبره ختم. الله حکم دی ښځه دا دی، دا نه وایي چې یاره دا سړیه دا تصور کړي چې ورپسې ورشمه. یا سړیه خدای پاک ته ووایه چې دا حکم بدل کړي، دا څه کوې ماشوم بچی راله وجنې. یا سړیه دلته نه راوستو نارو ته کېناستو اوبه خدای پیدا کړې او داسې کې یاره د پیغمبر ایمان دی ته وایي، د پیغمبر د بیبي ایمان دی ته وایي، د پیغمبر د بچي ایمان دی ته وایي. موږ نکتې راباسي دا قرباني پیسې ورکړي نو ښه وایي د پیسو بچیه پیسې ورکا. پیغمبر ویلی شي الله ته چې الله حکم بدلولو والی بدل کا بچی د لالول ډېر ګران دی، وی دعا خو کولی شي. اسماعیل علیه السلام ویلی شي پلار ته چې بابا بالکل ما حلال کا، خو بابا الله ستا مني په یو دعا دې ورته وکړه که دا حکم بدل شو څنګه بخي نور منم نه وایي. او بیبي ویلی شي خاوند ته چې سړیه سوال وکړه الله ته چې دا حکم بدل کړي، د پیغمبر خبره الله مني. نه وایي الله زما د زوی په حلالولو خوشحاله دی، زه سر کې پې خوشحاله یم. دې ته ایمان دی. دغه زمانه کې لیبرل را مخکې که که نه ځان ته مسلمان وی نو چې وایې ته نو هلته اوس هم شیطانان به ولي نن خو هلته پرون نن د اختر ورځ ده که نه نن به غټ شیطان به ولي. غټ شیطان ورته دی وایي جمره عقبه جمره کبرا ورته ویلي کېږي. نن به ولي نن ورځ ده د جمرې د ویشتلو، نن د حج د لومبۍ ورځ ده هلته، او پرون د عرفات میدان دی او بعضې مسلمانان تلي دي هلته کې به نن الله ته چغې به وایي او جاړي، او نن به د هغې د حج لبیک ختمېږي. جمره عقبه چې څنګه لومبۍ شیطان ولي لبیک به ختمېږي. د مارونو قسمت خبره ده د ډېرو مسلمانانو سخت کال په حج کې نصیب او قسمتونه شو. د ډېرو مسلمانانو ډېرو غریبانانو داخلې کړې وې، د ډېرو اجدانانو منظورۍ راغلې وې، او د ډېرو په زړه کې دا سوچ و چې زم به انشاءالله هغې له به خدای پاک د پوره حج ثواب او اجر ورکړي که خیر انشاءالله. مجبوري ده. او دا حاضره جمع چې څومره دلته ناسته ده یا زما اواز چې څومره اوري رستم اوري که مخې ټول د الله راتلونکي کال د بیت الله حج له بوځي. د خدای در کې هېڅ کمی نشته. شیطان راغی نو ابراهیم علیه السلام ته ودرېد، وی څه کې پې پیش وی زوی لالی خدای مردار که استاد دی کې څه غرض دی. ګوره مه کوه که مه کوه دا بچې هغه کاڼې را واغېسته یو اووه کاڼې لګاو. بیا راغې نو اسماعیل هم ته خبرې چې کوم خوا دې بوځي وی او که نه وی قرباني کوي تا لاله یو نه لال مې دي کېږي هم ورته وایي ایم لږ رټي یې ورته پته رټي یې ورته وایي څنګه به ما لال کړي داسې ابراهیم غوندې پلار به ما ویې وایي چې خدای ویلي خدای دې تباه کړه چې خدای ورته ویلي ما دی لال. بیا راغی ابراهیم علیه السلام ته درې یو ځل په غټ شکل و یو ځل داسې درمیانې یو ځل په رکوټې شکل هغه ځای باندې اوس دیوالونه غوندې دي نو هغه ادا خوښه شوې ده د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام هغه ادا خوښه شوې ده. نو اوس هم چې څوک حج ته لاړ شي نو نن ورځ باندې غټ شیطان ورته مونږ غټ شیطان وایو جمره عقبه ولي او سبا له بیا ټولو کې لومبې رکوټې بیا منځنۍ او بیا دا غټ شیطان دا په اوو کاڼو باندې و هلته یې بوته. څوک وایي مخکې نه یې پرې کړی او څوک وایي اکثر جماهیر مفسرین لیکي چې دلته ورته وصل وایي مخکې نه دی پرې کړی دلته ورته حل وایي. بچې دغسې مې خوب لیدلی ادبت بابا کوه ښه ډېره ښه ده یاره زه وایم ډېر ګران کار اوسېب. مفسرینو یو روایت راوړی دی وین کان فیه کلامن یو روایت چې د اسمان نه الله نه فرشتو اجازت غوښته اجازت راکا یو بابا بچې ستا په نوم قربانۍ چې لږ تماشه وکړو دا به څنګه چل به دا
دا به څه طریقې کار وی چې دا بوډا بابا د لاس رپېدونکی سلو نه عمر زیات دی بچی د 12 سال دی او خشته دی دا به څنګه منظر وی زه لاړ شی وکړې تماشا بچی څنګه دی خوښه بابا بس اډر دی د الله تابعداري ده ما کوه ها داسې چل به وکړې چې ما لالی که نه زما د الله ذوق پې مه تړه نن به د اسمان فرشتې راغلي تماشې له نو زه خو پر رضا د خدای حکم ته پروت یم هغې به وایي ګنې په زور یې لالی او دا چاړه ښه تېره که خو چې یو کشت یې ورکړه که نه نو تر څو چې زه پوه یم خو لاس پې به نه لقوم او چې تر څو بیا زما نه صاحب کشت یې راکړه نو بیا که زه لاس پې لقوم ما نه به رګونه به پرې وي بچې چې سمې له څنګه او دا چاړې راخ کو چاړې کار سم نه کو یاره بابا ودرېږه اوس لږ صبر لږ صبر تاسې کار دی چې ستا زما یو څو خبرې دي وصیتونه دا خو لږ غوندې ځان سره نوټ کا یو دا دی چې ما خو تا ته وې لاس پې خو وتړه هسې نه چې ته کمزورې او ته چړه لږ راکاږې او زما لاس پې په ټوپونو چې زه نه پوهېږم نو د خدای حکم کې ناراستی را نه شي نمبر 1 نمبر 2 بابا داسې وکړه چې زما دا کمیس ما نه مخکې وباسه کمیس به وباسي نو ابراهیم به د ښکلې سینې ته ګوري د خشته مخ ته به ګوري هغه الک هلالیږي د خدای حکم ته پروت دی که د کم الک په تندي کې د رسول الله مبارک رڼا ځلیږي معمولی الک نه دی انا ابن الذبیحین کمیس به وباسي ولې داسې به وکړې چې دا کمیس به وباسي نو زما وینه کې به یې ولړئ زما مور له به یې یوسئ سبا به مور وایي چې په زور دې زما زوی لال کړی دی وګوره کمیس ته دې سترې شلېدلی دی کمیس چې دی لاله په زور دې دې جامې سترې کمیس شلېدلی دی نو چې روغ کمیس یوسې نو ابه پوه شي چې کمیس یې په رضی ستی دی او زما مور ته به زما سلام وایي ګورې اسماعیل په خپله رضا د الله حکم ته پروت دی دی نښه ده چې کمیس یې روغ دی شلېدلی نه دی او مورې چې کله د اسماعیل یادېږي ماشوم یې لوی کړی دی که نه 12 سال یې ورسره په دشت و بیابان کې خواري کړی او زمزم او بیې څښلي او شپه او ورځ یې په دشت و بیابان کې ورسره تېره کړې ده زما مور ته به وایي چې مورې اسماعیل دا وصیت دی چې کله د اسماعیل یادېږي دا کمیس راله او دا بویمه په دې خپل سات تېروه الله دې وخت کې به د ابراهیم علیه السلام په زړه څه تېرېده او د بچي په زړه به څه تېرېده بچي ته مور یادېږي قرباني وروڼو دې ته وایي دا حکمتونه به نه لټې څاروی ولې نه ورکو پیسې به ورکو که نه وینې تویې شوې الله وی زوی لاله بیا به دې څه کول زوی به دې خرڅوه پیسې به دې چاله خیراتي ورکولې دا خدای حکم کې به ولې نی الله حکم کې به دا نی دا ولې دا داسې دی او داسې نه دی آزمایش په پیغمبر چې لاله وی نو چاړه لمږي نو چاړه ښه تېره کا د خدای حکم کې ناراستی را نه شي نو چې چاړه تېروي نو بیا مږي بیا کار نه کوي بابا وی داسې وکړه سترګې چې زما سترګو سره لګي نو ما نه شي حلالولی ما لوړې کړه لاندې نه چاړه راکاږه ستا سترګې ما ته ګوري نو ته ما حلالولی شي قرآن کی وہی فلما
وتله للجبين فناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين والمغيثم له والمغيثم له چاڑ رکھے چاڑ کار نکے چاڑی اچھتا کڑا حسین ازمکی لرو برولا دا معجزہ دا چاڑ گویا شوی خلیل استو منم کدا رب جلیلو منم تو ویلالو الکواوی امکاو جو منم اللہ دیر میرا بانا باتیا آزمائش پراولی تکلیف بیماری بازمائش چیتا دا اللہ حکم تزغاڑا کی دنو یا با اللہ اقبل فضل و کرمم کی اللہ ظلم نکی پا مخلوق پا بندگانو ظلم نکی آغا گٹ چے حابیل قربانی کرنو پا جنت کے خدای لویاو آغا فرشتہ روڑیو پا میراز غلائیے او چی سنگے راز غلائی اللہ آواز ورکو قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم تا خوب رشتونی کو ہم آپ امتحان کے اول نمبر تا ڈھیر اچھا تھے نمبر واغشتے تا کامیابی حاصل لگا دا سے ناکامیابی بل سکن حاصل ہو لے وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ خکل عبادت والا جسوک دا زڑن خکل عبادت کی غلم دا بدل ورکو او التن جبریل آواز کی اللہ اکبر اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کو پیش ہو اللہ دیر وید لا الہ الا اللہ واللہ اکبر التف اسماعیل علیہ السلام پیش ہو کہ مسئلہ بدل دا اللہ اکبر وللہ الحمد وفدیناہ بذبح عظیم گڑراغی علال شو اسماعیل علیہ السلام بچ زمانونو علال گڑ کا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ کم ثواب ورکا لگا دا خدای منم چیزوی علال کر نیت پیغام سملو لیو عرصے برابر کری اللہ حکم منسوخ کو حلال کا قبل العمل اللہ حکم منسوخ کو گڑے راوست لیکن ثواب دا چاو شو وایا ثواب دا گڑو نشو دا گڑمو شو پا ثواب دا چا دا علالو لو شو تاثر اثر ہوا ہے دا زوی دا علالو دے آیات کے دیتے اشارت سنت ابیکم ابراہیم ابراہیم زوی سملو لیو اغیب پزے گڑ علال شو تم لکی دارا والا کہ اللہ کا ماتم دا بچی اڈر وی مابم اغا چل کڑیو طالبم دا اغی ابراہیم بابا غندے دا زوی دا علالے دو اجر و ثواب ملوش دا حکمت تی پالا لکے دا نا چی 40 پیسے ورکا خیراتی دا حکمت دا فلسفہ دا اگی خو ظاہر کے صحابہ سوال نو کلی خوڑا کہ ہاں مغا رازی دا دا طریقہ دا دا پلار طریقہ دا مذہبی فطری مذہبی آبائی جدی دا اغا طریقہ را روانا دا وغتا دا زوی دا علالولو تالم پا دا غنیت کوا دا زوی دا علالے دو ثواب دل در کوم نو دا ذبح مقصد دی غریب لپیسے ورکول مقصد ندی علالول کہ یو سڑی قربانی اوکلاو ساروے علال کو او دا ساروی تے ٹوپونا والا غرطی سین تا پریواتا علال شو دا خدای پنوم او غرطی شرم خو تختوزا او میں قربانی شو کہ فقیر رین وڑا روڑے غوخا ورنہ روڑے پخپلا خوڑا او میں قربانی شو قربانی دا خدای پنوم دا قربانی پنے دا ساروے علالول صحابہ تپوس کی زمون پا کسی جدا اللہ رسول مالنا فیہا داغا طریقہ شو مونگ عمل کو بالکل دا مونگ دا پلان نکا طریقہ را دے ابراہیم علیہ السلام مونگ لبا اللہ کا سیجر را کیا غزب حکڑو دا زب حکو دا مونگ پا کسی دی وی دا ہر وقت دا ساروی او دا ہر گٹ دا وڑے پا سر یونی کی دا شمیرے او دا شمیرے
مارونو ګډ بالاله انا چې پیسې غریب لور کا تا دوه بنگلې چې یو خر تک غریب لور کا او بلا د دوی په واده مکو دونه خرچې کنه دونه مہرونه ملي کنه دومره بنگلې ما جوړا وکنه دومره موټرې مال کنه ورګه غریب لگا قربانې تر چل جوړ کړي حج ته عمرې تر چل جوړ کړي دین پورې ټوکی کې او بلا واورا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هغه انسان چې غس وس کېږي د قربانې وسی کېږي او د قرباني نکړه وی چې زمون عیدګاه ته منځل اړول کېبه ذبح وکړي مړه مونږ بس یو رسول الله مبارک د حج پر زمون د جان په حج پر باندې یو سار ویلاله هم دا بعد شمال ورپسې ګرځي نو یې پسو دی وی په 1500 ریال وی لګردان بیا هغه اخوا دی ال تور شي الک ټپ ټیپی په 300 دینار دان بیا ابل په خټپ ټیپی نو ریال خو قیمت دی رسول الله مبارک په حج کې سلو خانه لال کړی دي سو سل درش پته په خپل الله سلال کړی دي باقی کې ځان سره حضرت علی رضی الله عنه شریک کړی او خبره چې کوم اوخ ویلاله کنه نو اوخ په خپل مره حضور پاک تور مخ کې کوله صحیح حدیث دی د بخاری